یو یتیمه جینۍ چې د دې نوم مدیحه و، چې د دې مور پلار دواړه مړه وو، او چې کله دې پسې د اویو کالو د بوډا رشته راله، نو بیا چې کله دې جینۍ خپلې رور له منډې کړلې او رور ته یې وویلې: ای روره، که چېرته زما مور پلار ژوندي وو نو هغوی به هم زما واده د اویو کالو بوډا سره کوو. آیا زما قصور صرف دا دی چې زه یتیمه یم؟ دا کهاني د یو داسې بېوسه او د کمزورې یتیمې جینۍ ده چې د دې نوم مدیحه و. مدیحه خپله ټوله زندګي د خپل تره او د چاچي په خدمت کې تیره کړله، خو چې کله دې باندې تره او چاچي ظلمونه کول، نو الله تعالی دې له یو داسې لاره ورکړله چې ټوله دنیا ورته حیرانه شوله. دا د 18 کالو پیغله مدیحه ده چې د دې چاچي د دې رشته د یو اویو کالو بوډا له ورکوله، او ټولو ته داسې لګېدله چې د مدیحه زندګي اوس غرقه شوله. خو دې ته دا پته نه وه چې الله تعالی ډېر انصاف کولو والا ذات دی، او چې کله الله تعالی یو انسان لا کامیابی ورکوي، نو هغه بیا داسې غټه کامیابی ورکوي چې د دنیا خلک ورته حیرانه وي. دا یو داسې کهاني ده چې د ستاسو د سترګو نه به ورسره اوښکې را روانې شي. د یتیم په لاس باندې خو صرف د مینې لاس ایښولو کې هم ډېر زیات ثواب دی، خو چې کله په یو یتیم باندې ظلم وشي نو د الله تعالی عذاب هم ډېر زیات خطرناک وي. د خیبر پښتونخوا په یو رکوټي شان کلي کې یو د 18 کالو پیغله اوسېدله چې د هغې نوم مدیحه و. او مدیحه چې کله ماشومه وه، نو د دې مور پلار د دې په ماشوموالي باندې په یو حادثه کې مړه شوي وو، او د دې نه روڼه او نه خویندې وې، او د هغې نه پس به مدیحه خپل تره او چاچي سره اوسېدله. د دې تره اصرار خو د زړه نه بد سړی نه و، خو د دې چاچي چې د هغې نوم سلمه و، ډېره زیاته لالچي او غوسناکه ښځه وه. سلمه یو داسې ښځه وه چې د دې په زړه کې ذره برابر رحم هم نه و، او د دې په زړه کې د مدیحه دپاره ډېر زیات نفرت و، او دې به داسې ګڼله چې مدیحه زموږ په کور باندې یو بوج دی چې هر وخت ناسته وي او د مفتو روټۍ خوري. روزانه سحر ټیم کې به چې څنګه د سحر اذان وشولو، مدیحه به زر زر راپاڅېدله او لنور به راختلې نه و چې د دې سخته ورځ به شروع شوله، او د سلمه غوسې او ترخې خبرو اواز به یې غوږونو ته راغلو. سلمه به سحر کې د دې کمرې ته راله، مدیحه به یې ډېره زیاته بېعزته کړله. په غوسه باندې به یې ورته ویلې: ته اوسه پورې اوده پرته یې، زر پاسه شابه اور بل کا او چای تیاره کا، زما بچو باندې د سکول ناوخته دی. روزانه به سحر دا د خپل کټه راپاڅېدله، او که یخني به وه او که ګرمي به وه، خو د مدیحه به یو ورځ هم د کار نه چوټي نه وه، او د ټول کور کار به یې کولو، خشاک به یې راوړلو، لوښي به یې ووینځل، او بیا به کېناسته او د ټولو دپاره به یې روټۍ تیاره کړله. خو دومره د ډېر کارونو نه پس به دې ته د خوراک دپاره څه میلاوېدل؟ شپنۍ سړه روټۍ، او چې کومه ګرمه روټۍ به پخ شوې وه، هغه به ترې ټوله سلمه واغشتله او خپلې کمرې ته به یې دننه کړله، او خپلو بچو ته به یې کېښوله او پخپله به یې هم وخوړله. خو شپنۍ چې کومه سړه روټۍ به پاتې وه، هغه به یې د مدیحه مخې ته ورلړه کړله او ورته به یې پیغور ورکړلو او وبې ویلې: شکر کوه چې تا ته دلته د اوسېدو دپاره چت میلو دی او د مفتو روټۍ درته میلاویږي، ګینې نن سبا خو څوک یتیمانو له خیر هم نه ورکوي. مدیحه به غلې شوله، دغه روټۍ به یې روچته کړله، اوښکې به یې پاکې کړلې، او روټۍ چې به یې وخوړله نو بیا به یې لاسونه اوچت کړل او الله تعالی ته به یې سوال وکړلو، او ویلې به یې: یا الله، ته خو هر څه ته پخپله باندې ګورې، یا الله ماله صبر راکې. مدیحه د شکل نه ډېره زیاته ښایسته وه او ډېره زیاته فرمانبرداره هم وه. د محلې خلکو چې به دې ته کتل، نو هغې به دې ته د مینې نه هوره ویلې، خو دې ته به په خپل کور کې نه چېرته ښایسته کپړې میلاوېدلې او نه چېرته سم او ښایسته خوراک. بیا ورو وخت تېرېدلو، او بیا ورو د محلې خلکو خبرې شروع کړلې، او د مدیحه تره اصرار ته به یې ویلې: بس دې خپله اورېره دې واده کا، پیغله جینۍ په کور باندې ایسارول ښه خبره نه ده. او سلمه چې به دا خبرې واورېدلې، خو دې سره به فکر را پیدا شو، خو دا فکر به د مدیحه د زندګۍ نه و، بلکې دې به ځان سره دا سوچ کولو: که چېرته د مدیحه واده ما باندې راشي، نو دې له به سامانونه هم اغشتل وي او دې له به جهیز هم ورکول وي. او بیا به سلمه هر وخت په دې سوچونه کې وه، او ځان سره به یې دا سوچ کولو چې زه به څه داسې طریقه کومه چې په دې باندې زما پیسې هم ونه لګي او د دې مصیبت نه زه ځان خلاص کم. بیا یو ورځ د دې کور ته یو بوډۍ ښځه راله چې دغه بوډۍ ښځه د رشتې غوښتو دپاره راغلې وه. دغه بوډۍ ښځې سلمه ته په غوږ کې داسې خبره وکړله چې سلمه د خوشحالۍ نه په خندا شوله،
بوډۍ ښځې ورته وویلې چې په خاریې کې یو سیټ دی چې د هغه نوم سیټ جمال الدین دی. هغه سره ګاډي بنگلا او مال حال ښه ډېر دی، خو یوه خبره دا ده چې هغه ناجوړه دی او د هغه عمر لږ 80 کاله دی. د سیټ صاحب ښځه پخوا مړه شوې وه چې د هغه خیال ساتلو دپاره نه اوس د هغه ښځه شته او نه یې بچي شته. سیټ صاحب ته یو داسې ښځه پکار ده چې د هغه په بوډاوالي کې د هغه خدمت وکړي او هغه لا په وخت باندې دوی ورکړي. که جینۍ ښایسته وي او که بدرنګه وي پروا نشته، او که هر قسم خاندان وي په هغې هم پروا نشته، بس څوک خدمت کولو والا جینۍ پکار ده. او د ټولو نه غټه خبره دا ده چې هغه جهیز نه غواړي، بلکې هغه دا ویلي دي چې هغه به د خپل طرفه د جینۍ کور والاو له ښه ډېرې پیسې هم ورکوي. سلما چې دا واورېدل نو د دې لالچي دماغ نورم تیز شول او په سوچ کې شوله او ځان سره یې دا ویلې چې دا خو د 80 کالو بوډا دی، ډېره ژر به مدیحه واپس کونډه شي، خو زما هغې سره څه کار دی، ما ته خو به پیسې میلو شي که نه. بیا سلما دغه بوډۍ ښځې ته وویلې ترورې چې دغه سړی ناجوړه دی او بوډا هم دی نو د ده خو به ډېر کم عمر پاتې وي. بوډۍ ښځې ورته وویلې ډاکټر والا جواب ورکړی دی او د ده زیات نه زیات 6 میاشتې یا 1 کال پاتې دی او بس د دغې نه پس به وفات کیږي، خو بس دغه بوډا سړي ته د خدمت لپاره د یوې جینۍ ضرورت دی. سلما ځان سره دا سوچ کولو دا خو ډېره ښه خبره ده، مدیحه به په څه چل زما د کوره بهر شي او ما به ترې خدای پاک خلاصه کي او د جهیز ورکولو نه به هم خلاصه شم او الټه به سیټ صاحب نه پیسې هم موږ ته میلو شي. بیا سلما زر زر دغه رشته قبوله کړله او بیا چې کله ماسوتن ټیم کې اسرار کور ته رالو نو سلما ورته دا خبره وکړله. اسرار چې دا واورېدل ډېر زیات حیرانه شولو او ویلې ورته دا ته څه وی؟ مدیحه هو اوس صرف د 18 کالو ده، د ګل په شان جینۍ ده او سیټ جمال الدین خو د 80 کالو دی، هغه خو د مدیحه د نیکه په ځای دی او دا خلک به څه وی او زه خپلې وړې اورېرې سره داسې نشم کولی. سلما غوسه شوله او ورته وویلې ولې ټوله زندګي به دا موږ ته په سر ناسته وي څه، او تا سره دومره پیسې شته چې بیا د دې واده چېرته یو ځوان هلک سره وکړي، او په نن سبا زمانه کې خو بغیر جهیزه څوک هم جینۍ نه قبلوي، او بل طرف ته سیټ صاحب پیسې هم راکوي. که دغه پیسې موږ ته میلو شولې نو موږ به پې ځان له دوکان کولو کو او زموږ د بچو زندگی به پې جوړه شي او مدیحه به هلته ډېره زیاته خوشحاله وي، په غټه بنګله کې به په آرام سره او په خوشحالۍ ژوند تېروي. اسرار چې دا واورېدل نو غلی شو او بیا په سبا باندې سلما د مدیحه طرف ته راله، د مټۍ ډبې یې کولو کړو او مدیحه ته یې وویلې خوشحاله شه مدیحه، ستا قسمت را بیدار شو او ستا د واده نیټه مې د خاریې د ټولو نه مالدار سړي سیټ جمال الدین سره کېښوده. مدیحه چې دا واورېدل نو د خپو نه یې ځمکه وتښتېدله، ځکه چې دې مخکې هم د سیټ جمال الدین نوم اورېدلی و او دې ته پته وه چې سیټ جمال الدین ډېر زیات بوډا او ډېر بیمار انسان دی او د دې د سترګو نه اوښکې را روانې شولې او بیا دې خپل تره ته وویلې ابا جانه زما قصور صرف دا دی چې زه یتیمه یم، که زما مور پلار نن ژوندي وو نو هغوی به زما نکاح د 80 کالو بوډا سره کوله. اسرار سر ښکته کړلو او د دغه ځای نه روان شولو. بیا سلما مدیحه راوغوښتله او په غوسه کې ورته وویلې ډېر زیات مکر به نه کوې، مونږه د ماشوموالي نه ته رالویه کړلې، تا سره م ډېرې زیاتې خواریانې وکړلې، اوس ستا دا حق جوړیږي چې ته زموږ خبره ومنې او اوس ځان د نکاح دپاره تیار کا، او که داسې دې ونه کړل نو د دې کور دروازې به ستا دپاره د همیشه دپاره بندې وي. مدیحه سره بله یوه لار هم نه وه او بیا ټوله شپه په جانماز باندې ناسته وه، لاسونه یې اوچت کړي وو او الله تعالی ته یې سوالونه کول او ډېر زیات یې ژړل، او بیا د الله تعالی نه دا فریاد وکړو ویلې یا الله که تا زما په تقدیر کې عمده لیکلی وي نو بیا ما له صبر راکې، یا الله زه ستا په رضا کې رضا یم. بیا د نکاح ورځ راله او دا کور د یو واده والا کور نه لګېدلو، داسې لګېدله لکه چې د یو کور نه مړی اوچتېږي. بیا مدیحه ته یو سره جوړه واچوله چې دا یو زړه جوړه وه چې دی د بکس نه راویستې وه. بیا ملا صاحب رالو او سیټ جمال الدین هم رالو، خو سیټ جمال الدین اړه د واده زلمی ښکارېدلو نه، په دغه ورځ هم دی داسې د مریض په شان ښکارېدلو او دومره کمزوری و چې ډېر په مشکله دی د ګاډي نه راکوشو او په لاس کې امسا نیولې وه. د ده په مخ باندې ډېرې زیاتې د بوډاوالې پټې وې او ویښته یې ټول سپین و. د محلې ښځې په چت باندې راښکاره شوې وې او دې پسې یې خبرې کولې او یوې بلې ته ویلې چې دې خواري یتیمې مدیحه ته وګوره، په ماشوموالي خو قسمت بد او
خو په پیغلتوب یې قسمت ډیر زیات بد وختو او په پیغلتوب یې خوشاله نصیب نشولې. بیا چې کله مولا صاحب نکاح شروع کړله مدیحه ډیر زیات جړل او په جړا جړا کې وویلې قبول دی او دې ځان سره په زړه کې ویلې چې دا قبول دی زه د دې لپاره ویمه چې زما خپل بد قسمت قبول دی دا زه دغه بوډا سړي دپاره نه ویمه. او بیا چې کله نکاح وشوله نو سیټ جمال الدین ښه ډېرې پیسې اسرار لا ورکړلې. سلما چې پیسو ته وکتل ډېر زیاته خوشحاله شوله. بیا سلما مدیحه سره په مخخه هم ونه کړله او ورته ویلې زه د خپل خاوند کور ته او مونږه ایر کا او بیا دلته را نشي. د مدیحه په سترګو کې اوښکې وې او دغه گاډي کې کېناسته او جړلې او بیا گاډي د خیریې طرف ته روان شو. د سیټ جمال الدین کور واقعي ډېر زیات ښایسته و. غیر چاپیره نوکران چاکران ولاړو. بیا چې کله سیټ صاحب خپلې کمرې ته دننه ورغلو نو مدیحه هم په یره یره باندې دننه ورغله. دننه کمره ټوله د دویانو نه ډکه وه. بیا چې سیټ صاحب په خپل کټ کې سملاستلو نو ډېر زیات ټوخې پې ولګېدو. مدیحه زر زر منډه کړلې ګیلاس یې د اوبو نه راډک کړلو او سیټ صاحب له یې اوبه ورکړلې. بیا سیټ صاحب اوبه وڅښلې او مدیحه طرف ته یې وکتل خو د ده په سترګو کې هوس نه و بلکې د ده په سترګو کې لږه شان ملامتیا وه. او بیا ډېره په نرمه لهجه باندې مدیحه ته وویلې بچې ما ته معافي وکړه ما ته پته ده چې دا تا سره ناانصافي ده او زما عمر ستا د نیکه په ځای دی خو زه مجبوره وم ما سره دولت ډیر دی خو زما د خیال ساتلو دپاره څوک نه و تر دې پورې څوک نه و چې ما له څوک دوی راکړي او بس چې یو 2 منټه ما سره کینی ما سره خبرې وکړي. زه تاله د ښځې درجه خو نشم درکولی خو زما تا سره دا واده ده چې تا ته به دلته د څه کمې هم نه وي او ما تا سره نکاح صرف د خپلې د مجبورۍ د وجې کړې ده. مدیحه چې د سیټ صاحب خبرې واورېدلې نو په زړه کې یې رحم را پیدا شولو او بیا یې سیټ صاحب ته وویلې سیټ صاحب که هر څه وي نو ته زما اوس خاوند یې زما د سر تاج یې او د ستا خیال ساتل اوس په ما باندې فرض دي او ته فکر مه کوه زه به د خپلې اخرې ساه پورې د ستا خیال ساتمه. او د دغې ورځې نه بعد د مدیحه یو نوې زندګي شروع شوله. هره ورځ به سحر وختي مدیحه د خوبه راپاڅېدله مونځ به یې کولو او د سیټ صاحب خدمت کې به لګیا کېدله. سحر وختي به یې سیټ صاحب لا مخ ووینځلو صفۍ به یې وله وکړله او په خپل لاس باندې به یې هغه له روټۍ ورکوله او بیا به یې وله دوی ورکوله او د سیټ صاحب دپاره به یې نرمه روټۍ تیاروله چې هغه دې په اسانۍ باندې وخوړی شي. او چې کله به سیټ ګرځېدلو او په ګرځېدو کې به ورته تکلیف و نو مدیحه به د لاسه نیولو او ګرځولو به او داسې شپې به رالې چې د شپې ناوخته پورې به سیټ صاحب باندې ټوخې لګېدلې وو. مدیحه به د کټ لنګې ته کېناستله په خپو به یې وله زور کولو او د قرآن شریف تلاوت به یې کولو او په ده باندې به یې چوف کولو. د بنګلې د نوکرانو چې به کله کتل نو حیرانه به و. د سیټ صاحب چې کوم رشته دار و هغه چې به کله هم د لږ وخته پاره رالل نو صرف د جیداد خبره به یې کوله او د سیټ صاحب ذره برابر خیال به یې نه ساتلو. بل طرف ته مدیحه چې هغه د دې کور مالکه جوړېدې شوه خو هغې ځان نه د دې کور خدمتګاره جوړه کړې وه. مدیحه کله هم نوې کپړې نه وې غوښتلې ډېرې سادګۍ سره به یې ژوند تېرولو او د سیټ صاحب د صحت به یې ډېر زیات خیال ساتلو. او بیا د دومره ډېر زیات خیال ساتلو نه بعد د سیټ صاحب صحت رو رو ښه شولو او رو رو یې په مخ باندې رونق را پیدا شولو او کله کله به یې مدیحه ته ویلې مدیحه ته انسان نه یې ته خو فرشته یې بس ما ته د یو خبرې افسوس دی چې ما ستا پیغلتوب په خپل کور کې قید کړی دی. مدیحه به ورته جواب کې ویلې سیټ صاحبه دا خو زما نصیب دی او الله تعالی مالا ستا د خدمت کولو موخه راکړله دا زما خوش نصیبي ده. بل طرف ته چې سلما ته پته ولګېده چې سیټ صاحب لا مړ شوی نه دی او مدیحه هلته د آرام زندګي تیروي نو د دې په زړه کې حسد پیدا شو او ځان سره یې دا سوچ کولو چې مدیحه خو به هلته د آرام او د عیش زندګي تیروي. بیا یو ورځ سلما او اسرار دواړه د مدیحه طرف ته رالل او د دې په زړه کې دا وه چې څه پته د سیټ صاحب نه لږې شان نورې پیسې میلو شي او دی چې بیا کمرې ته رادننه شول او وی کتل نو ډېر زیات حیرانه شول ځکه چې مدیحه د سیټ صاحب خپو طرف ته ناسته وه او سیټ صاحب له یې په خپو باندې زور کولو. چاچي وله پیغور ورکړو ورته وویلې مدیحه مونږ خو دا سوچ کولو چې ته به دلته د باچایانو په شان عیش کوې خو تا نه خو دلته هم نوکره جوړه شوې ده او ته خو دلته هم لګیا یې د خلکو خدمتونه کوې. مدیحه ورته جواب کې وویلې چاچي دا زما خپل کور دی او دا اوس زما خپل خاوند دی او د ده خدمت کول په ما باندې فرض دي او د خپل خاوند خدمت کول خو الله تعالی ته ډېر زیات خوښ وي او ماله به الله تعالی په دې باندې جنت راکوي. سیټ جمال الدین چې کله د سلما خبرې واورېدلې
نو ځان سره یې دا سوچ کولو چې دا ښځه څومره لالچي ده او بیا داسې ورځې تېرېدلې، په دې کې 2 کاله تېر شول. ډاکټر خو صرف 6 میاشتې لیکلې وې، خو مدیحه د ده دومره خیال وساتلو چې دا بوډا 2 کالو پورې ژوندی پاتې شولو. خو بیا یو شپه داسې راله چې د سیټ صاحب طبیعت ډېر زیات خراب شولو او په ساه اخیستو کې ورته ډېر زیات تکلیف و. مدیحه چې وکتل ډېره زیاته ویرېدله، زر زر یې منډه کړلې، ډاکټر یې راوغوښتلو. خو ډاکټر صاحب چې کله چیک اپ وکړو نو ډاکټر صاحب سر وړکولو او ویلې چې د ده وخت نور په دې دنیا باندې ختم دی. بیا سیټ صاحب مدیحه ته اشاره وکړله او ځان ته یې جوخته راوغوښتله. د سیټ صاحب د سترګو نه اوښکې روانې وې او په خپل کمزوري لاسونو باندې د مدیحه لاسونه ونیول او ویلې، مدیحه زما په دې دنیا باندې نور ټیم ختم دی، زه د دې دنیا نه تلو والا یم، ما ته له هېڅ قسمه سهولت در نه کړی شو او بس په تا باندې مې خپل خدمتونه وکړل او خلک به ما ته په غلط نظر ګوري. خو الله ته پته ده زما په زړه کې به ستا دپاره د خپلې لور نه هم زیاته مینه وه، بس ما ته معافي وکړه. مدیحه په ژړا شوله او ویلې، سیټ جي داسې خبره مه کوه، تا ماله د اوسېدو دپاره چت راکړی و او تا ماله عزت راکړی و او زه ستا ډېره زیاته شکرګزاره یم. بیا سیټ صاحب د مدیحه په سر باندې لاس کېښودو او کلمې وویلې او د دې دنیا نه رخصت شولو. غیر چاپېره ډېر زیات شور شولو. مدیحه ډېر زیات ژړل ځکه چې دا په دې دنیا کې یو ځل بیا یوازې شوله او بیا چې کله د ده د مرګ خبره خوره شوله نو د سیټ صاحب هغه لرې لرې خپلوان کم چې به د سیټ صاحب د بیمارۍ په وخت کې ده ته خواله هم نه راتلل، ټول را پیدا شول او د ټولو نظر د سیټ صاحب په مال دولت او په بنګلې باندې و. سلما او اسرار هم په منډه منډه باندې رالل او بیا سلما د مکر جړه شروع کړله، خو دا په زړه کې ډېره زیاته خوشحاله وه او ځان سره یې دا سوچ کولو چې زه بوډا خو مړ شو او اوس به موږ مدیحه ځان سره واپس بوزو، خو مدیحه به تش لاس نه بوزو، د سیټ صاحب په مال دولت کې او په بنګله کې به څه نه څه حصه هغې ته میلو شي. بیا د سیټ صاحب جنازه اوچته شوله او بیا دفن کفن وشولو او بیا مدیحه په عدت کې کېناستله. بیا 3 ورځې پس د سیټ صاحب وکیل بنګلې طرف ته رالو او د سیټ صاحب ټول رشته دار یې راوغوښتل چې په دې کې د سیټ صاحب ورېرونه او ټول خپل خپلوان ولاړو او ټولو د وکیل صاحب په لاس کې کاغذونو ته ډېر زیات نیغ نیغ کتل. سلما اسرار ته غوږ کې وویلې چې دې بوډا خو به ضرور د مدیحه په نوم باندې څه ناڅه کړي وي او دومره ډېر مال حال کې چې لږه عیسه هم میلو شي نو زمونږ به لاټري کولو شي. بیا وکیل صاحب خبرې شروع کړلې چې مرحوم سیټ جمال الدین په خپل خوش حواس کې دا وصیت لیکلی دی چې ما په خپله زندګۍ کې ډېر زیات دولت ګټلی دی، خو ما ته اصل سکون د خپلې زندګۍ په آخري ټیم کې میلو شولو. او بیا وکیل صاحب مخکې وویلې زما ټول رشته داران چې هغه به زما په مرګ باندې راجمع کېږي، خو د دې مقصد به دا نه وي چې زما مرګ له دې راشي، د دې مقصد به دا وي چې زما دولت له به راغلی وي چې کله زه بیمار وم او ما ته د خدمت ضرورت و نو زما خپلو خپلوانو ماله یو ګیلاس اوبه هم نه وې راکړې. په دې وجه زه د خپل خاندان څومره چې رشته دار دي چاله هم په خپل مال حال کې ذره برابر هم نه ورکوم. غیر چاپېره په حال کې ډېره زیاته خاموشي شوله. د سیټ صاحب رشته دار ډېر زیات حیرانه شول. د سلما د زړه دړکن تیز شولو. بیا سلما وویلې چې دا ټول هر څه به بیا چاته میلاویږي. بیا وکیل مخکې پړاول شروع کړل او ویلې چې زما د زندګۍ اخري 2 کاله کم انسان چې زما د خپل ځان نه هم زیات خیال وساتلو او زما خدمت یې وکړلو، یو داسې انسان چې زما د زخمونو مرهم جوړ شوی و او د هغې په زړه کې هېڅ قسم لالچ نه و او ما نه یې کله هم څه نه و غوښتلی. دا انسان زما ښځه مدیحه ده. خلک دې ته زما د ښځې په نظر باندې ګوري، خو زما دپاره دا د یو رحمت فرشته وه. په دې وجه زه جمال الدین خپل ټول جیداد، خپله بنګله، د خاریې 50 دوکانونه، خپله کارخانه او د بینک ټولې پیسې د خپلې ښځې مدیحه په نوم باندې کومه. بیا وکیل صاحب اعلان وکړو او په تیزه باندې وویلې د نن نه بعد د دې خاریې د نیم په نیمه ځمکو مالکه مدیحه ده. غیر چاپېره خلکو چې دا واورېدل ډېر زیات حیرانه شول. سلما هم ډېره زیاته حیرانه شوله. اسرار هم ډېر زیات حیرانه و. د رشته دارو د خپو نه ځمکه وتښتېدله. هغه مدیحه کومې ته چې به 2 ورځې مخکې خلکو د نوکرې په نظر کتل، هغه په لږ شان وخت کې د خاریې د ټولو نه مالداره ښځه جوړه شوله. بیا وکیل صاحب مدیحه طرف ته وکتل چې هغه یو سیټ ته ناسته وه او ژړلې چې هغې ته د دومره دولت خوشحالي هم نه وه، بس هغې ته دا خفګان و چې د هغې په زندګۍ کې صرف یو ملګری و او هغه هم ته خدای پاک واغشتلو، یو داسې انسان چې دې له یې عزت ورکړی و. د سیټ صاحب خپل خپلوانو چغې وهلې او ډېر زیات شور یې شروع کړلو او بیا سلما هم په حسد کې راله او ویلې دا وصیتنامه جعلي ده،
دا دروغ دی او ضرور مدیحه دغه بوډا سړی دوکه کړی دی. وکیل صاحب په تیز اواز وویلې دا وصیت په عدالت کې رجسټر شوی دی او سیټ صاحب د مرګ نه مخکې یو ویډیو هم ریکارډ کړې ده او موږ سره د ثبوت لپاره هغه هم پرته ده. رشته دارو چې دا واورېدل نو مایوسه شول او دغه ځای نه روان شول. په دغه کور کې اوس صرف سلما او اسرار پاتې شول. د سلما د مخ رنګ بدل شولو او بیا منډه کړلې او د مدیحه په خپو کې ورپرېوتله او مافیانې غوښتلې تې شروع کړل او ویلې مدیحه زما لورې ما ته پته وه چې ستا قسمت ښه دی او الله تعالی به تاله یو ورځ ډېر زیات مال حال درکوي او دا خو دومره ډېر مال دولت دی دا به ته یوازې څنګه سنبالې ته راځه موږ سره لاړه شه هلته به زه یمه ستا تره به وي موږ ټول به ستا مدد کوو. مدیحه تې غلې غوندې خپله خپره دېخوا کړله او په سترګو کې اوښکې وې او بیا د سلما طرف ته وکتل خو نن د مدیحه په سترګو کې هغه رنګ یره نه وه کومه چې به مخکې وه. د دې په زړه کې یو عجیبه شان سکون او طاقت او بیا مدیحه سلما ته وویلې چې اچي هغه وخت نیر شو چې کله به ماته د یو روټۍ ضرورت او تا به ماله پیغورونه راکول او چې کله ماته د سهارې ضرورت نو هغه ټیم کې تا زه د لږو شان پیسو دپاره د 70 کالو بوډا ته واده کړمه تا خو زه د مرګ په خوله کې ورکړی وم. دا خو ښه ده چې الله تعالی انصاف کولو والا دی او الله تعالی ماته د اور نه جنت جوړ کړلو. سلما ورته په مینتونو شوله او ورته ویلې ماته معافي وکړه موږ ستا خپل یو موږ ستا د وینې رشته یو. بیا مدیحه د اسرار طرف ته وکتل چې هغه د ملامتیا نه سر ښکته کړی او بیا مدیحه وویلې د وینې رشته خو تاسو په هغه ورځ ما سره ختمه کړې وه چې په کومه ورځ باندې تاسو د 100 روپو دپاره د خپلې د لور په شان د اورېرې سودا کړې وه. اوس ماته ستاسو ضرورت نشته. دلته د سیټ صاحب منیجر هم لا ژوندی دی او وکیلان هم شته هغوی به ما له ټول هر څه په خپله باندې کوي او تاسو ځای د دې ځای نه. سلما ډېر زیات مینتونه وکړل خو مدیحه د دې خبره ونه ریدله او د بنګلې نه یې بهر کړله ځکه چې مدیحه ته پته وه که دې له یو ځل بیا موقع ورکړي نو دوی به یو ځل بیا مدیحه سره دوکه کوي ځکه چې دا لالچیان خلک دي. بیا مدیحه او اسرار د دغه بنګلې نه بهر طرف ته را روان شول چې دی ډېر زیات خفه او ډېر زیات ملامته وو او کم دولت چې دی ته ملاوېدی شو د دې لالچ او د حسد په وجه باندې د دې د لاسه د همیشه دپاره لاړو. مدیحه هم دغه دولت ضایع نه کړلو او دی په دغه دولت باندې یو اسپتال او یتیمخانه هم کولو کړله. په دغه یتیمخانه کې به د یتیمانو ډېر زیات خیال ساتلو او په خپلو پیسو باندې به د هغې واده کولو او د کونډو ښځو به ډېر زیات خیال ساتلو. مرګرو د دې کهانې نه موږ ته دا سبق ملاویږي انسان که هر څومره چالاکتیا او لالچ وکړي خو تقدیر د الله تعالی په لاس کې دی او کم خلک چې د نورو دپاره په لار کې کوي کني نو هغې پخپله په دغې کې ورلړه کېږي او څوک چې صبر کوي او د الله تعالی په فیصلې باندې راضي وي الله تعالی هغه له د داسې ځای نه مال دولت ورکوي چې د داسې ځای نه د هغه په وهم او ګمان کې هم نه وي.